یزویا دا څه چل شوی دی؟ وایي دا مېلمستې جوړ بیا غوسه شوی دی. نو نیکه دا غوسه کېږم به نه، ستا دا زوی دا زما پلارو دې ما له واده نه کوي، هغه د زما نه ماشومان هلکانو ودونه وکړه، موږ هم داسې ګرځو. زویه لوښې څه له ماتې، خو صفا خبره وکړه که نه. خیر زویه وکوله واده. داجي نو تا ما له واده کو؟ یا داجي نو ستا خو خپل داجي سره لانجه ده، نو دغه بدل ته اوس ما نهلی چې اوس ته ته تا ما له واده کو، د ده په اور کې اوس ته ما سېځي. خیر زویه واده ونه وکړه نو وسې مې دي. داجي په واده څه کوي؟ دا ما چې کړې ما پکې کومه څه خوره زورې ده، خره چې خلاص شومه تې. زویه تا له خو الله تعالی ډېره ښه ښځه درکړې وه، اوس یې په مړینې باندې هم نه پرېږدي، دوا ورته کوه. داجي ګز جبه اوسه ګز، ما تې خاده نه راکړې، زه دا نن ولې خوارو زارمه. نه 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 ته زما مور خوار کړې نه، دا پردی غیبت یې کوې ټوله ورځ، ته به له واده وکړه چې خدای دې ښه کوي او که نه. بچې واده دله کوم خو په یو شرط، ښځه به دله ګونګی کوم ګونګی. داجي په ګونګې ښځه څه کې سمه ښځه راله وکړه. زویه د ګونګې ښځه ونه ولې کې، زما خو ښایسته نوسې دي. داجي ګونګی ښځه له ځکه کومه چې زما هغې سره خو دونه ژبه وه چې جنګ به یې راسه ولګو نو ټول مهلت به یې راباندې خبر کو، او دله خو ګونګی ښځه ځکه کومه چې په یو ګوټ کې په قلار ناست دی. بس ټیک ته کړه داجي ټیم ولې خرابوې، راځئ دا ګونګې راله وکړئ چې د ګناه نه بېغمئ. یاره داجي نو به پالنګ مې ولې خېږدی، ساده کار به م کوې. مبارک شه زویه مبارک شه مبارک شه. نیکه لالا ډېر راباندې ټول کار ته وکړه نیکه دادا. مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه. هلکه هغه څادر راوړه. داجي په څادرو څه کې دا څه د ګیا ټیم خو نه دی چې اوس په ګیا کې موږ څادرې راوړو. ته خدای مسلمانه ښه زنانه به کوزه ونه. ښه پرده کې پرده ته واله واله زه شابه تاسو دې پرده مرده ټیک کې زه او بیا چته دغه مټۍ مټۍ هم داجي راوړه، زه حجرې ته ځم که نه دلته به ولاړ یم. راځئ خدای دې خیر کړي، خیر کوئ خټو کې درز ونه خورئ. ښه راځئ په قدر قدر راځئ. خیر داجي دا څه وایي؟ والله که زویه زه هم پرې پوهېږم چې دا څه وایي. کنځل کوي که نه، خو د دې نه خو هغه د خبرو والا ښځه ښه وه، اوس دا هم پته نه لګي چې دا کنځل تاسو ته کوي او که ما ته یې کوي. خدای د بې خوبونو یاد وباسي، نو ما ورته ویل چې ته سمه ټوکړه وګوره د بدماشۍ، داسې را په ټولې ستارې دي مریم پې ټوله ځان له غوسه کړه. زه مړه تا دې خدای راولي، زه به تا ته وښیم چې ته دا ټوکړې څنګه راوړې بیا خدای خبر چې د چا نه راغښتې ده. السلام علیکم چمنی بدماشه. وعلیکم السلام. هغه فیروزي رانه 100,000 روپۍ قرض اخیستي دي او دا ډېر راله چې لوس یې نه راکوي. دا څه ویل که زما په علاقه کې او دونه زیاتې مړه دا ته رالګي واله که نه یار په سیکنډونو کې خو ګوره 2,000 روپۍ خرچه به دې پرې راځي. ټیک ده که نه 2,000 روپۍ به درکړم، ته راځه پیسې ته راله واله. راځه ما پسې. هله دا خو چمنی بدماش راغی. پیروزیه تا په خو واسپي چمنی بدماش راوستی دی. دا څه ویل که بدخم مه کوه، ما ورته ځان بېهوشه کړو، ورته ویې بېهوشه دی سړی. واه سړی خوده دی. پاڅه یاره رده خو یو میاشت شوه چې دا بېهوشه دی. ښه یو میاشت شوه چې بېهوشه دی، د سړي نه 1,00,000 روپۍ قرض اخیستې دي او اوس یې ونه نه ورکوي. دې کټ کې ورته سملمه
او چې کله را پاسي نو پیسې ترې لاړم ښه 1 لک کم دي 100,000 روپۍ مې ترې اخیستې دي اره سړی مې له اوښ کې راوسته را باندې کې پې خپلې پیسې ترې والې نه نه ګوره را باندې نه کېدا سرې پیسې در کومه که نه یار تاسو څه کوئ دا څه کې واه واه وایي ته خدای ظالمه په تا څه تېره شو ولې ته ما چکر له ځکه نه راباسې د خدای زما ستا د لاسه ما چیرې خرڅه کړه چې چکر له به یې بوځم او ته دلته وبلېږې نه لوېږه دا چې هغه توتیان لاندې دي که نه دا څه تو یا ته خدای راځه دې خویلې دي ته راځه حاجي راځه پیزوګانې دي ښه ودرېږه بچې من ته چای وچې لیونی نو له چکر یې ورکوه خدایه حاجي راشه دا غټه هیلې زه ځان در رانیسمه مه کوه زویه مه کوه دا په تا څه چلو شو د خدای دا ماره راونیسه که نه چا به ځان بسه چک پر باندې لګي شبه ما ځان یې رانیسمه که نه دا حاجي ماره وایي دا څه کوي ته خو مازغه خرابې ماره د دې چکر نه څه مطلب دا چې ته موږ دغه هیلې نه رانیسې نو هر چیلای پیسې خو دې رانه ټولې خلاصې کړې بس ته خدای ته وګوره مهرباني وکړه ځه کنه داجي دا د ریپلوخار چمټه چې ورسره یې د ماله دا واله وګوره دغه وای خدایه زوی خو مې لیونی شو په ته څه چارې شو نو تا دلته زه څه لروستې ما ګوره مور مې تا ته وي دا چیرې خرڅه که وي دا زوی مې چکر نه بوځه نو د دې خو دا مطلب نه شو چې ته اوس ماله دلته یو پرندم نالې خدای ظالمه پیسې د چیلای پیسې خو تا ټولې ختمې کړې نور څه پکې پاتې دي راځه چې به بیا ځینو چې ختمې شوې شابه شابه ځانو بسه شابه دا جي ماله ټوپۍ واله په ټوپۍ څه کې دا جین ور دی که نه چې په سر یې کړو که نه ما څه نورې پیسې نشته ها ته راځه ما سره شته راځه الله به خیر کړي دا 100 روپۍ خو ما سره شته واه دا خو راته زنانه وښکاري بچې ماما را ټوپۍ په څو ده دې خوا راشه دغه زنانهو دي دا خو مې خوښه نه ده دغه زیړه دې راواله زیړه دغه راواله یاره دا هم داسې رنګ پټې شانتې راکړه دغه بله راواله دا خیرنېږي دغه خړه راواله دغه راواله دا مې هم نه ده خوښه دغه راواله دغه دې کې خو سم زوړ انګریز ښکارمه څوک داسې بله پکې ګورو که نه هلکه هسې پازابول مه کوئ خو ټوپۍ اخلئ واخلئ ګینې خدای خبر د کمې دنیا نه راغلې یار زویه تا خو زه په شرمونو وشرمولم د خلکو نه خندا دې کړم زه خیر دې که داجي زه خیر دې ما مه بقارېږه هرې مدنه ښځه دا په څو ده دا په 800 روپۍ ده وای په 800 ماما چې یو رښتیا خبره درته وکړمه که نه نو د چکر دپاره مونږ د پلار مې چیلې خرڅه کړه مونږ وی چکر به پیو هغه دونه پیسې وي چې دلته مینه په دې ګیټونو کې ورکړې چا له 100 ورکوه چې دننه ننوځو چا له 300 ورکوه چا له 500 که نه نو پیسې خو مونږ څه ختمې شوې دا به پسې خدکاړو نه شي او کېږي زه درته وشم ها ازه الله یې خوشحاله که دا دې راغی ښه سړی راغی راکوي یې راله ډېر ښه سړی دی داسې هسپتال خو نه چې زه پکې علاجونه کوم ولې؟ چې مفت او د پلار دې مسې ناروا وای 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 وای